زموږ او ستاسې په زمانه کې بیا دا فتنه بیخي ډېره زیاته ده چې دا بعضې خلک دا وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان یو. دا نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان عاشقان بولي دي نو مخامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدي. او دا عاشقان نو بیا پر دا ربیع الاول کې بیخي ډېر پیدا سي. دا د ربیع الاول په میاشت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت یې بولي. تقریبا امت اکثر علما پر دې باندې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې پیدا سوی دي. که نو دغسې تقریبا 11 قوله ماته معلوم دي. 11 قوله په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه میاشت کې پیدا سوی دي. دا تقریبا 11 قوله په دې کې ماته معلوم دي. د لویو علماو د اسې د هر سړي د نښه یم یا د لویو غټو مشایخو علماو د لویو مفسرینو محدثینو په دې کې اختلاف. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه یو روایت را نقل کی. په هغه روایت کې سیدنا عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کړې ده د محرم د 10 د ورځې، د محرم د میاشتې د 10 د محرم میاشت 10 چې د دې ته عاشورا ورځ وایي. د عاشورا د ورځ د کرامت پوښتنه یې ځینې کړې ده د دې ورځې کې چې څه سوي دي دا پوښتنه یې کړې ده. په هغه روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ته وایي چې دا فضائل د دې ورځې ورته بیانوي. بیا دا په دې مابینځ کې دا ورته وایي چې ستاسې پیغمبر هم الله به دې ورځ پیدا کړی. نو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه د هغه روایت مطابق د ده قول دا سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه میاشت کې پیدا سوی دی؟ د محرم په میاشت کې. او په محرم کې بیا په کومه ورځ پیدا سوی دی؟ په 10 د محرم پیدا سوی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ دا 10 د محرم سو. نو دغه د زموږ او ستاسې د زمانې بعضې بریلویان بدعتیان او د سیفیان د دوی دعوه دا ده چې موږ سخت په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عاشقان یو. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لرو، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عشق لرو. ځکه دا روډو موډو ته چې دی راوځي یا دا زرغونې جنډیانې لګولي یا په ګلان ملان لګولي یا پر سړکانو باندې بلپان لګولي، دا عشق د عشق رسول دی بولي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یې بولي. لیکن الله په قرآن عظیم شان کې فیصله دا کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبت لا مشروط په دې شرط باندې چې سړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کول؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل څه و؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څه وه؟ په دغه عاشقانو کې به 15 عادته او خوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کې پیدا. په ظاهر باندې به هم د الله د رسول د سنتو خلاف، او قول به هم د الله د رسول د سنتو خلاف، او عمل به هم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف. او الله جل جلاله موږ ته مختصره بس په یو آیات کې دا خبر را خلاص کړه چې د الله محبت چې دی هغه هلته دی چې څوک د رسول الله تابعدار وي. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی تابعدار سو، اول انعام الله دا ورکړي، الله ورته زه محبت سره کوم. یحببکم الله دا یو، ویغفر لکم ذنوبکم، الله به ستاسې ګناه یې معاف کړي. والله غفور رحیم، الله بخښونکی ذات دی او مهربانه ذات. اوس حافظ ابن کثیر فرمایي دی په خپل تفسیر کې دا خبره راخي، د قرآن عظیم شان په تفسیر کې 2 جلد 90 صفحه کې دی دا راخي. هذه الآية الكريمة، دا آیت کریمه چې دی حاکمة، دا حاکم دی، فیصله کوونکی دی. اوس د درواغجنو خلکو چې په درواغ یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان ځان بولي یا د الله عاشقان ځان بولي، او هغه حقیقي عاشقان دا آیت کریمه موږ ته راشي. على كل من ادعى محبة الله، هر هغه څوک چې دا وایي زه د الله سره محبت لرم، وليس هو على طريقة المحمدية، لكن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه نه برابر، نو دا سړی درواغجن دی په دې خبره کې. فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، په نفس الأمر کې دا سړی په دغه دعوه کې درواغجن دی. یعنی په حقیقت کې دا سړی چې کومه دعوه کړې ده په دغه دعوه کې دی درواغجن دی، درواغ وایي. حتى يتبع الشر المحمدية، حتى يتبع الشرع المحمدية ودين النبوية في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. په ټولو اقوالو کې، په ټولو افعالو کې، په ټولو احوالو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تابع. په عمل کې عمل به دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل سره برابري، خبرې به دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سره برابري، او په احوالو کې به د چا تابع؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع.
نو الله جل جلاله دې موږ او تاسې د بدعاتو د خرافاتو څخه وساتي. الله جل جلاله مو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي عاشقان کړي. او ابن قیم رحمت الله تعالی علیه دغه آیات کریمه په تفسیر کې لیکي یحببکم الله، الله بل تاسو سره محبت وکړي. څه معنا؟ دی وايي اشاره الى دلیل المحبه وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامه اتباع الرسول وفائدتها وثمرتها محبه المرسل لكم فيما لم تحصل المتابعه فليس محبتكم له حاصله. دی دا وايي په مدارج السالکین کې دغه آیات دغه تور لاندې وايي چې خلاصه دا ده چې د الله جل جلاله د محبت لپاره ضروري دا ده چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه، او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دې وکړه نو الله به محبت درسره وکړي، او الله جل جلاله چې کوم جنت مؤمنان ته جوړ کړي ثمره به د دې محبت هغه جنت مغفرت به د ګناهو معافي به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.